بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ 2014 ته او د برخه کې هوم ټپ کې سټایلز باندې غواړم تاسو ته کار وکړم. وګورئ سټایلز کوم برخو کې استعمال لري او سټایلز څه دي. موږ کله تاسو یو موضوع لیکو، مخکې د خبره ما تاسو سره شریکه کړې وه. موضوع دوه برخو نه جوړ شوي وي، یو ته ویل کېږي هیډینګ، بل ته ویل کېږي باډي ټیکسټ. هیډینګ ویل کېږي عنوان ته او باډي ټیکسټ ویل کېږي لاندې چې کوم ټیکسټ تاسو هغې ته لیکئ، د هغه موضوع باره کې معلومات لیکئ. اوس اکثر برخو کې چې موږ کله تاسو عنوانونه لیکو یا ټایټلز لیکو، دې ته ټایټلز هم تاسو ویلی شئ، نو تاسو کولی شئ چې هغې ته یو ځانګړی سټایل ورکئ. نو د سټایل کې د هر څه لپاره سټایل شته دی، تنها د هیډینګ لپاره نه. د باډي ټیکسټ چې موږ لاندې لرو دې لپاره هم سټایل شته دی او هیډینګ لپاره هم سټایل شته دی. فار ایگزامپل زه دلته راځم او لیکم چې کمپیوټر نوټس. کمپیوټر نوټس کې یو عنوان دی هارډویر او بل عنوان دی سافټویر، او لاندې دلته فار ایگزامپل تاسو هر یو ته بیل بیل موضوع لیکئ. بیا راځئ سافټویر داسې تشریح کوئ. نو ګورئ دا موږ تاسو سره عمومي ټایټل عنوان شو، دا فرعي عنوان شو، دا هم فرعي عنوان شو. نو کله تاسو غواړئ چې دا عمومي عنوان ته سټایل ورکړئ، دلته هیډینګ 1 به دې ته ورکوئ، یعنې تر ټولو عمومي عنوان. دې نه وروسته فرعي عنوان تاسو سره وي هیډینګ 2. اوس باډي ټیکسټ دی لاندې، دا ټیکسټ دې ته تاسو یو ځانګړی سټایل ورکول غواړئ. دې برخې ته راشئ او دلته کلیک وکړئ، وګورئ سب ټایټل راغلی تاسو سره. ګورئ سب ټایټل یا مثلا کوټس په شکل باندې دی راشي، دا یو بل ډیزاین دی، یا سټرانګ شکل کې دی راشي، یا انټینس شکل کې دی راشي، یا امپسایز شکل کې راشي، یا سب ټایټل دا بل ډیزاین دی. نو دې نه تاسو دې ته یو ډیزاین ورکولی شئ. همداسې راځئ فار ایگزامپل دا سافټویر دی، دې ته هم تاسو هیډینګ 2 ورکئ. د دې وروسته ډېر زیات استعمال وي تاسو سره دا سټایل. کله چې موږ تاسو ټیبل اف کانټینټس یا فهرست جوړو، هغه هم موږ تاسو د هیډینګ په طریقه باندې جوړولی شو، نورې طریقې هم شته دی. صحیح شو. اوس تاسو یو سټایل دلته ورکئ او دا سټایل وایي چې دا اوس دا سټایل صرف یو ځل ته کار کوي، نور تاسو ته نه معلومیږي چې دا سټایل کوم ځای کې موږ ورکړی. نو لاندې لیکنو باندې بیا غواړئ چې همدغه سټایل راواخلئ، کاپي کړئ او دلته واچوئ. نو یو طریقه ما تاسو ته ښودلې وه که نه، کنټرول شیفټ C کنټرول شیفټ V. ولې دلته معلومیږي په سټایل کې تاسو هغه لیکل مکمل شکل کې انتخاب کړئ. داسې دلته سټایل ته راشي، داسې هغې نه به یو چوکاټ شانتې تاوي، سب ټایټل وغیره دا یو. نو هماغه سټایل دی باندې غواړو چې امپلیمنټ تطبیق کړو که نه، د فارمټ یا سټایل تاسو کاپي کولی هم شي چې کنټرول شیفټ C کنټرول شیفټ V سره. صحیح شو. دا خو د سټایل خبره شو. تاسو خپله یو سټایل هم جوړولی شئ. لکه فار ایگزامپل زه دلته راغلم، ما ولیکل چې کابل انټرنیشنل ایجوکیشنل انسټیټیوټ، دا مو لیکلو او دې ته تاسو د دې ځای نه راځئ خپله یو سټایل جوړوئ. فار ایگزامپل دا د بولډ وي، انډرلاین ورکوئ نه ورکوئ ستاسو خوښه، دې ځای نه یو رنګ تاسو ورکوئ. او دلته کې موږ او تاسو سټایلز لرو، یا دې ځای نه یو سټایل ورکوئ. صحیح ده. مثلا ریفلیکشن وغیره، یا دا یو سټایل دی. اوس تاسو دغه یو سټایل چې دی، مثلا دا سټایل مو جوړ کړئ او غواړئ دا په سټایل کې دلته کې ځان سره اډ کړئ، نو کریټ سټایل باندې به کلیک وکړئ. څه باندې؟ کریټ سټایل. لکه ستاسو خپل یو سټایل وي. نو ګورئ سټایل 1 په نوم راغی او دلته چې کوم ډیزاین موږ ورکړی همدغه سټایل شو. دې کې سهولت سره کله نه کله تاسو د وورډ کې کار کوئ، یو زبردست سټایل جوړیږي، محنت کوئ جوړیږي. کله کله ستاسو توقع نه وي یو سټایل تاسو سره جوړ شي، نو راواخلئ دلته ځان سره اډ کړئ، بیا کولی شئ مختلفو ځایونو کې هغه وکاروئ، استعمال یې کړئ. نو فار ایگزامپل زه دلته راځم چې لیکم ورته کیلسي والا سټایل، دا اوکې کړئ. دا سټایل تاسو سره څه شو، دلته کې کیلسي په نوم باندې اډ شو او دا بری سټایل دی او لاندې نوم دی. اوس تاسو کنټرول N پریس کړئ، وګورئ دا سټایل تاسو سره بیا نشته دی، مطلب دایمي نه شو، موقتي هماغه یو ډاکومنټ کې راغی.
اومدغه سټایل تاسو غواړئ دایمي شي تاسو سره څه قسم شي دایم لپاره دلته کې تاسو سره راشي تاسو به اپلای سټایل باندې کلیک وکړئ څه باندې اپلای سټایل اپلای سټایل کې به دا یو وړه بټن ګوري دې باندې به داسې کلیک وکړئ دا کیلسي والا سټایل دلته شته دی که نه نو دلته کې ګوري آپشنز ته به راشئ paragraph level point bullets دلته کې ګوري new document based on this template دلته به ټیک مارک واچوئ بیا لږ ویډیو ورته وګورئ اوکې کوئ دا اوکې کوئ کنټرول ان اوس وګورئ چې دغه سټایل موږ سره دایمي شوی که نه باید دایمي شي ځکه موږ تاسو ټول ډاکومنټو لپاره واخیستو نو بیا ولې رانغی اوس به وګورو چې دا باید اپلای کړو موږ تاسو څه کار دې سره باید وکړو اپلای سټایل باندې باید کلیک وکړو دا کیلسي والا ری اپلای که موډیفای ته به راشي بلکل دا یو سټایل دی او اټومیټیکلی نیو ډاکومنټ دې برخه کې دا واخلئ اټومیټیکلی اپډیټ ته پکې ضرورت نه وي او دا اټ کوئ اټ ټو سټایل ګیلري دلته به هم ټیک مارک وي او دلته به هم ټیک مارک وي دا یو صرف د همدې ډاکومنټ لپاره دی اول کمانډ صحیح ده فارمټ کې تاسو نور تغیرات هم راوستلی شئ لکه فانټ پراګراف ټب وغیره ورته چینجولی شئ بارډر او دا اوکې کوئ اوس به وګورو چې ریزلټ ورکوي که نه دا دی راغی صحیح ده اپلای نه به تاسو ګورئ سټایل څو مرحلو کې جوړېږي اول تاسو دا سټایل ځان سره جوړ کړئ اولین کار به څه وکړئ دلته را به شئ اپلای سټایل باندې به کلیک وکړئ دې بټن ته به راشئ دې بټن کې به بیا راشي آپشنز برخه ته او یا دغه وړه بټن نه ده دې باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح ده دلته به نیو ډاکومنټ بیس آن دیس ټمپلیټ دې باندې به کلیک وکړئ اوکې به کوئ تاسو سره به دا فایل دا یو به تاسو سره څه شي دایمي شي دا سټایل اوس دا ورډ پروګرام داسې کلوز که نور تاسو سره دا سټایل سیف شو سټایل کې مهمه خبره دا ده چې تاسو خپل یو سټایل ځان سره وساتلی شئ همیشه نو ګورو دا سټایل موږ سره شته که نشته بس دا دلته دایمي شو اوس کله تاسو غواړئ دا سټایل ډیلیټ کړئ څه کار وکړئ ډیلیټ کړئ د ډیلیټ لپاره به څه کار وکړئ دلته به راشئ دې برخې ته آپشنز ته به راشئ یا دا وړه بټن نه د دې باندې به کلیک وکړئ مینیج سټایل یا دې آپشنز باندې کلیک وکړئ دا شو پریویو څه کار کوي شو پریویو اوس دلته کې هر یو عنوان ښیي خو لکه دې غوندې سټایل یې نه ښیي که نه عنوان ښیي تاسو وایي ام عنوان وښیي ام سټایل وښیه ډیسیبل لینک سټایل دا سټایل چې وي لینک وي ارتباط شکل کې راځي موږ سره لینک وي که نه تنه عادي لیکلو کې راشي دا د لینک لپاره دی دلته وګورئ نیو سټایل نوی سټایل تاسو جوړوئ نیو سټایل باندې به کلیک کوئ دلته به راشئ سټایل ته به دې برخې نه نوم ورکوئ مثلا خان په نوم یو سټایل دی ښه دې برخې نه راشئ او داسې دې ته یو فنټ انتخاب کړئ دې یو فنټ کې دې وي او سایز دې ځینې ورکړئ بولډ ایټالیک انډرلاین وغیره دا تاسو ورکولی شئ رنګ دې کوم قسم رنګ وي صحیح ده ساده کمانډونه دي اوس تاسو دا غواړئ چې صرف دې ډاکومنټ لپاره اډ شي نو اونلی دیس ډاکومنټ که عمومي تاسو غواړئ چې ورډ کې اډ شي نیو ډاکومنټ باندې به کلیک کړئ اوکې کوئ د جوړولو خبره شوه دا خو مخکې موږ تاسو جوړ کړئ اوس راځو هماغه سټایل تاسو ډیلیټوئ مینیج ته به لاړ شئ چېرته مینیج ته مینیج کې به تاسو چېرته لاړ شئ امپورټ ایکسپورټ برخې ته به لاړ شئ صحیح ده دلته کې به دا سټایل پیدا کړئ دلته دوه لیسته دي دا د دې ډاکومنټ لپاره دی دا عمومي دی ان ډاکومنټ ټو نارمل زموږ تاسو سره چې کوم ټیمپلیټس دي ټیمپلیټس ده نو ام به دې ځای نه ډیلیټ کړئ ام به دې ځای نه ډیلیټ کړئ بیا به دا سټایل به تاسو سره دایمي ختم شي یس او دې ځای نه به هم تاسو ډیلیټ کړئ کلوز کړئ دا کلوز کړئ د ورډ پروګرام او بیا راشئ دا ورډ راخلاص کړئ نو دا سټایل به نور تاسو سره نوی موجود ختم شو دا د سټایل د جوړولو طریقه شو او هم د ډیلیټولو طریقه شو تاسو ویډیو ورته دقیقاً وګورئ ښه آپشنز کې څه خبرې دي ګورئ دا تاسو سره مختلف قسم سټایل دي تاسو لیکلو کې فار ایگزامپل دلته زه بیا راځم لیکم چې کابل انټرنیشنل ایجوکیشنل انسټیټیوټ
نو دلته دې ځینم تاسو سټایل اپلای کولی شئ او د دې لیست نم کولی شئ. بس داسې کلیک کوئ هغه به تاسو سره څه کېږي هسې خو شروع پریویو فین تاسو راخلاص کې بیا تاسو ته سټایل معلومیږي. نو آپشنز کې څه خبرې دي ګورئ. سلیکټ سټایل ټو شو دې ځینم تاسو راوستلی شئ. کوم سټایل مونږ وایو چې ډېر استعمال شوی ان یوز والا راواخله. ریکامنډډ کوم چې ډېر استعمالیږي هغسې او تاسو ان یوز والا راواخلئ. صحیح ده. یا ان کرنټ ډاکومنټ دا اوس دې ډاکومنټ کې کوم یو سټایل راغلی هغې کې غواړئ تغییرات راولئ. د تغییراتو لپاره ده دا سټایل پن مطلب د دغې برخې خبره ده. صحیح ده. دلته دې لیست کې کوم سټایل تاسو سره اټکي مثلا ریکامنډډ درته اټکي اوکې که دلته به هغه ریکامنډډ والا راشي یا وایي چې نه ریکامنډډ چې کمپیوټر موږ ته خپله ډېر پیشنهاد کوي مطلب وایي چې د دې استعمال ډېر دی. ان یوز کوم چې استعمال شوی دا کوم یو دی اوکې کې وایي دا امپسایز والا دی. لکه تاسو نه یو سټایل ورک وي دا سټایل چیرته دی نو ان یوز انتخاب کې تاسو سره پیدا کوي چې دا یو سټایل اوس تاسو کارولی دی. سرچینګ غوندې دی. ان کرنټ ډاکومنټ په دې ډاکومنټ کې چې کوم استعمال شوي دي هغه دا یو 4 دانې تاسو کارولی دي. دې ځینې کلیر کولی هم شئ داسې کلیر باندې کلیک وکړئ سټایل وغیره به ترې پاک شي. خو دلته تاسو ریکامنډډ ډېر کاروئ ځکه دې کې ټول راځي عمومي څومره چې سټایل وي تاسو سره. دا د دې لیست ترتیب دی ښه نور پکې څه خبره نشته. دې ځای کې فنټونو کې تغییر راولئ وغیره صحیح شو. پرګراف لیول خو تاسو ویلی دي. فنټ فارمټینګ بولټس نمبرینګ وغیره دا تاسو کولی شئ سټایل کې وکاروئ. مثلا تاسو یو سټایل ګورئ جوړوئ زه به نوی ډاکومنټ واخلم او دلته کې ما ولیکل چې کمپیوټر کمپوننټس او دلته کې ما ولیکه چې فار ایگزامپل سی پی یو بیا مې ولیکه چې ماوس بیا فار ایگزامپل تاسو ولیکئ چې کیبورډ بیا تاسو لیکئ چې فار ایگزامپل وغیره سکینر پرنټر وغیره صحیح ده. لکه تاسو لیکئ سکرین. لیست نه مې هدف دی څه نه لیست نه دا ټول تاسو داسې انتخابوئ او دې برخې نه راځئ دلته کې بولټس ورکوئ یا نمبرس ورکوئ. دا تاسو سره سټایل کې راشي را نشي نو دا موږ سره سټایل کې دا شیان څوک نه ساتي ځکه د دوی خپل دلته سټایل شته دی کلیک که راخلئ خو یو نیم وخت کې امکان دی ولري تاسو یو ځانګړی سټایل جوړ کړئ او هغه ځان سره غواړئ وساتئ نو هغه خو دلته اتومات خپله راځي دې برخه کې. خو دلته کې سټایل ایډیټر تاسو ته وایي که چیرې تاسو غواړئ آپشن لرئ نه دا کار هم تاسو سره اویلیبل دی او امکانات شته دی چې مطلب بولټس وغیره دا هم ځان سره دا ساتلی شي چې کله تاسو یو نوی سټایل ځان سره اټکوئ دې لپاره دی. دا د سټایل موضوع شو. ها اوس راځو په عمدې هوم ټب کې فایند باندې تاسو ته کار کوم. څه باندې فایند که چیرې زه دلته راغلم او داسې یو ټکسټ مې ټایپ کړي The quick brown fox jumps over the lazy DOG دا هم داسې انتخاب کوي کنټرول شي کنټرول سی کنټرول وي. تاسو سوچ وکړئ چې تاسو سره یو غټ کتاب دی او هغې کې داسې لیکل دي او تاسو په هغې کې غواړئ یو کلمه پیدا کړئ نو فایند ویل کېږي سرچ ته تلاش ته پیدا کولو ته. فایند څه ته ویل کېږي سرچ ته تلاش ته پیدا کولو ته. د دې کیبورډ نه شارټکټ دی کنټرول اف. څه شارټکټ دی CTRL جمع اف ساده کنټرول اف یا کنټرول اچ. څه کنټرول اچ دلته کې تاسو فایند دې ځینم راخیستلی شي کنټرول اچ سره یا دې برخه کې فایند باندې کلیک وکړئ اتومات به تاسو سره دا نیویګیشن پن راشي او د دې ځینه تاسو ته سرچینګ کوي. اوس تاسو ته کمپیوټر وایي چې تاسو دا سرچینګ د هیډینګ په شکل کوئ د پیج په شکل باندې کوئ د ریزلټ په شکل باندې کوئ. دې لپاره به زه ساده ټکسټ زه کلیر کړم او را به شم دلته به څه ناڅه فار ایګزامپل زه لنګویج ژبه باره کې معلومات لیکم او دلته راغلم ومې لیکل چې پښتو او دا پښتو باره کې څه ناڅه معلومات شو. بیا دلته کې راغلی مثلا تاسو انګلیش باره کې یو نوټ ولیکو بیا دلته کې راغلی فار ایګزامپل عربیک
عربیک باره کې تاسو څه ناڅه معلومات ولیکئ. بیا دلته کې راځئ فار ایگزامپل فرنچ. فرنچ باره کې تاسو معلومات ولیکئ او د ټول هرې موضوع ته مو هیډینګ هم ورکړئ، زبردست شانتي ډیزاین مو وکړئ. فار ایگزامپل هیډینګ 1 بس کنټرول شفت سی او بار بار بلس ته نه ځئ، کنټرول شفت وي، کنټرول شفت وي. بیا د فرنچ سپیلنګ څنګه راځي داسې کنټرول شفت وي. صحیح شو؟ نو موضوع مو لیکل او کنټرول دم سیو کړئ ډیسکټاپ کې. فار ایگزامپل لنګویج باره کې عمومي معلومات دي، یو څو لنګویج تاسو تشریح کړي دي او دې ته هم یو هیډینګ ورکړو. اوس کنټرول اف تاسو پریس کړئ، هیډینګ ته راشي. د هیډینګ مطابق تاسو سرچینګ کوئ، پښتو ته لاړ شه، انګلیش ته لاړ شه، عربیک ته لاړ شه او فرنچ ته لاړ شه. فرنچ عنوان ته راغلی، فرنچ کې دې څه پکار دي؟ فار ایگزامپل دلته ماته پیدا کا نیډ، انټر کا دا وی نیډ. اتومات تاسو سره کمپیوټر هایلایټ هم کې څه کې هایلایټ هم کې ده سره. پښتو برخه کې یو موضوع پکار ده پښتو. دلته کې فار ایگزامپل ماته پیدا کا پروفیشنل، مکمل ملیکي یو څو حرف یې ولیکئ، 4 3 2 څومره چې تاسو زده وي. دغه پروفیشنل یو لانګ لغت دی، یو اوږد لغت دی، نو تاسو صرف آخري برخه یا اوله برخه ورکولی شئ. دا د چی شي مطابق فایندینګ شو؟ د هیډینګ د عنوان. پیجز د صفحو په شکل باندې اوله صفحه کې فایندینګ غواړئ، دویمه صفحه کې غواړئ، دریمه کې، څلورمه کې. او هغه پیج به انتخاب کې دلته سم پکار وي، مثلا کوآرډینیټ دا راته پیدا کړه، وایي دا دی کوآرډینیټ. ریزلټ، ریزلټ کې لکه تاسو دا څه چې سرچ کې ورکړئ هغه تاسو وي دغه تاسو سرچ کړي دي، کوآرډینیټ هم سرچ کړی دی. او ریزلټ کې بل تاسو ته مثلا تاسو پکچر راوستی وي، یو عکس هم راوستی وي، د عکس نوم تاسو ته هغه عکسونه هم درته سرچ کې راوستلی شي. کمان ها دې باندې ډبل کلیک او دلته راشي سکور کې دا به صحیح شي. یا مثلا انزرټ ته راغلی او تاسو په دې خپل نوټس کې وغیره کې دا مختلف قسمه آبجیکټ راوستئ، دا یو سټار دلته راغلی دې حصې ته او دلته کې تاسو انزرټ ته راشي د دې نه داسې یو بل سټار وغیره داسې دې ته وایي آبجیکټس. آبجیکټ باندې تاسو سرچینګ کوئ، څه باندې؟ په آبجیکټ باندې. will pass so you can edit your document. نو ګورئ دلته کلیک کوئ او هغه آبجیکټ مطابق او مغزي ته ځان رسوئ. دا ریزلټ دی، نتیجه ده کوم ځای کې چې د آبجیکټ کې راغلی او ملته ځان رسوي. او بیا چې مخکې تاسو دا سرچ ورکړی وي د هغې ریزلټ درته پیدا کوي چې تا مخکې کوم ځای ته تللی، کوآرډینیټ لغت دې سرچ کړی دی وغیره. صحیح ده؟ نو دا ریزلټ چې تاسو دلته ښیي دې بټن هم تاسو تلی راتلی شي. اوس به راشو د دې مربوط آپشنو باندې به کار وکړو. څه باندې؟ آپشن باندې. آپشنو کې د دې څه دي؟ ګورئ دغه مونږ چې کله تاسو فایندینګ یا سرچینګ کوو اتومات دا هایلایټ کوي، یعنې رنګ ورباندې اچوي. صحیح ده؟ دلته کې که چیرې تاسو سره کله هایلایټ کار نه کوي نو تاسو به دا هایلایټ کوئ. فایند آل ورډ فرام انګلیش وغیره دې باندې به تاسو ته دلته کې فایند کې کار وکړم. اوس دا ټول مې ډیلیټ کړم. راځئ فایند کې دلته نورې خبرې هم دي، تاسو د اډوانس فایند باندې کلیک وکړئ او مور ته راشي. دلته کې مکمل خبرې شته دي فایند باره کې. مثلا دلته کې زه راغلم ما ولیکل چې خلیل، بیا مې ولیکل چې علي، بیا مې ولیکل چې الیاس، بیا مې ولیکل چې عادل. عادل کې علي نه راځي خیر، لکه اسماعیل. یا دلته کې مې ولیکل چې خالد وغیره. وګورئ فایند کې دلته کې تاسو عمومي فایند چې کله وي د لغت یوه برخه ورکړئ مکمل تاسو ته پیدا کوي. لکه زه وایم چې صرف ال والا راته پیدا کړ. فایند وایي دلته هم ال شته،
دلتم AL شته، لاندې دلتم AL شته او لاندې دلتم AL شته دی. که تاسو وایئ چې دا ټول AL راته پیدا کو هایلایټ هم کا، هایلایټ شو تاسو کلیر هایلایټ کلیر شو. صحیح شو. کرنٹ سلیکشن کوم ځای چې مې انتخاب کړی کوم ځای چې دی همدغه صرف انتخاب کا. دا علي صرف غواړم دی نه ډیلیټ کړم، بس تاسو سره هماغه علي انتخاب شو ډیلیټ کړه. تاسو سهولت وي ډیلیټ کې ډیلیټوئ یا وغیره ډیزاین ورکوئ داسې نور. نو دا د فایند سهولت دی. بیا که چیرې دلته کې تاسو فایند ته راشئ اډوانس فایند باندې کلیک وکړئ نو دا ریډینګ هایلایټ شو. فیډن څه کوي؟ کرنٹ سلیکشن په همدغه انتخاب سوي ځای کې تاسو ته سرچینګ وکړي او مین ډاکومنټ تاسو سره یو غټ کتاب وي هغې کې تاسو ته سرچینګ وکړي. دا دوه چایسه لري. اوس کله تاسو غواړئ یو سرچ کوئ. علیم دلته کې ولیکو که نه فایند نیکس دا د نیکس خبره شو. لکه ساده هغه نوټ پټ کې چې تاسو سرچینګ کوو د نیکسټ خبره دلته راغله. صحیح شو. اوس راځو دلته کې ډاون او اپ او آل هم دلته دا خبره شته. دا تاسو ته په ورپټ کې هم دا خبره نوټ پټ کې مونږ ویلې وه چې پاس طرف ته سرچینګ وکړي لاندې طرف ته آل ټولو حصو کې بس سرچینګ کوه. صحیح شو. نو دا د فایندینګ لپاره دی. دې کمانډونو باندې دې اپشنو باندې تاسو کار کوو. میچ کې څه مطلب لري؟ دلته کې وګورئ دا خالد په غټ حرف باندې شروع شوی دی یا خلیل فار ایگزامپل. زه دلته لیکم چې خلیل. صحیح ده. او میچ کیس انتخابوم او دا خلیل ما داسې ولیکو. آیا کمپیوټر به ماته سرچینګ وکړي؟ نه. ولې؟ چې مونږ ورته ویلي دقیق چې ما دلته څه ولیکل که هغه په غټو حروفو وي که په وړو وي او ما هغه راته پیدا کړه. په یو کتاب کې تاسو یو لغت بار ځای کې تکرار راغلی وي، یو ځای کې تاسو په وړو حروفو باندې لیکلي وي، بل ځای کې مکمل کپیټل غټ حرف باندې لیکلي وي، بل ځای کې داسې وي چې شروع په اول په غټ حرف نور په وړو حروفو باندې. نو دلته به میچ کیس راته میچ کا، کیس راته میچنګ ورسره وکړه چې مطابق د کیس تاسو ته سرچینګ وکړي. اوس که چیرې دې ځای نه دا ټیک مارک څه کوي تاسو ته به دا سرچینګ کوي. دا به تاسو ته څه کوي؟ هماغه خلیل به تاسو ته پیدا کړي یا خالد یا فار ایگزامپل زه دلته لیکم آی دا یو راته پیدا کړه. نو دا وي ټولو کې شته. ښه. بل فایند هول ورډز عاملی. اوس وګورئ که چیرې زه ALI ولیکم ALI دلته کې کوم لغت کې راغلي ټول راته سرچوي. نو دې ته د لغت حصه ویل کېږي، د ورډز یو حصه ویل کېږي. او که هول ورډ انتخاب کړئ نو مکمل لغت به دلته ورکوي تاسو پیدا کوي. فار ایگزامپل ما دلته ولیکل چې علي په دې شکل باندې فایند کراته صرف دغه علي چې مکمل دلته راغلی دی پیدا کړئ. کنې دلته هم علي شته دی، دلته کې هم علي شته دی، دلته هم علي شته دی. دې ته وایي مکمل لغت هول ورډز آنلی. یوز وایلډ کارډ څه کار کوي؟ وګورئ دا ټول به زه داسې کلیر کړم. دلته کې به راشو یو پاراګراف به ولیکو. دا پاراګراف شو موږ تاسو سره. تاسو راشئ دې برخه کې اډوانس فایند باندې کلیک وکړئ. وایلډ کارډ زه وایم یو لغت د اول دوه حروفي DOC دي، DO دي، DO او بلې C دی، خو نور راته اندازه نشته دی چې نور اخوا څه دی، هغې نه خوا سوالی ورکو. دا راته پیدا کړه چې دا شته دلته که نشته. وایي او ډاکومنټ. بل یو لغت دی اول دوه حروفي زه نه پېژنم چې څه دي، اول دوه حروفي نه پېژنم، خو دې نه وروسته کې DO راغلی، DEO راغلی. دا راته پیدا کړه په ویډیو. دې ته ویل کېږي وایلډ کارډ سرچینګ. مطلب څه حصه تاسو کومک کوئ، څه حصه کمپیوټر او هغه سرچ هغه باندې تاسو ته فایندینګ وکړي. صحیح ده. مثلا یو لغت د اول حرف اس دی بیا نور نه پوهېږم. صحیح ده. او دې نه وروسته کې فار ایگزامپل A دی یا A نه ده V ده او E ده. بس دا راته پیدا کړه. نو یو نیم وخت بیا داسې نشي پېژندلی. لکه زما هدف دلته سیف کې و که نه دا سیف یا سټایل وغیره. نو دا وایلډ کارډ تاسو ډیر کوشش کوئ د لغت اول یا آخري برخه کې ورکړي. صحیح ده. وایلډ کارډونه نور هم شته دی. تاسو به دلته سپیس
چیرته براشي سپیشل تا any character هر یو چې وی راته پیدا کوم هیڅ character په character مختصر مثلا دلته کې راځي character in ring دا پاک کېول character in ring نشته داسې شی نشته مثلا beginning of word یو کلمه په دې باندې د شروع د کلمې شروع مثلا په دې باندې شوې ده او نور اچ ای ده فار ایگزامپل دا راته پیدا کا نو ګوري دا ډیر دي یعنی ګوري د کلمې شروع راته پیدا کا اخیری مو پیدا کوا نو دا علامه د سمانا لري د سٹارټ یا د شروع معنا لري دلته کې رس په مختلف دي خان دي دا د اند اف د کلمې لپاره د ایکسپریشن یو اصطلاح تاسو اصطلاحات عموما په مابین د قوس کې لیکل کیږي ناٹ کلمه ده نم اف وغیرہ سیدا پریویس دا ادریټ علامه ګوري تاسو ادریټ لګوي دي جنا او ادریټ یعنی ادریټ د څه د او یو ار ګوري دا ادریټ څه معنا لري دلته څه ویلي previous one or more ها یو ځل تاسو یو لغت پیدا کړئ مثلا ویډیو والا او دا غي روسته بل لغت پیدا کوي دویم ځل نو تاسو دلته ورته ادریټ لګوي بیت کارو کی هولي بیت صحیح ده next لپاره ده ادریټ previous یا next لپاره ده more characteristics وغیرہ دیز نه تاسو ام ډیش وغیرہ مینوال لین بریک دیز نه تاسو راوستلی شي ساوند لایک څه کار کوي لکه زه دلته راغلم ومې لیکل چې کټ بیا مې ولیکل چې کیټ صحیح ده بیا مې دلته ولیکل چې کټر بیا مې دلته ولیکل چې کټر چې کوم لغتونه یو شان معنا ولري یو شان ساوند ولري غږ ولري هغه راته پیدا کوه لکه ما دلته کټ ولیکو دا نور کټ سم راته پیدا کوه نو اډوانس فاین ته راځئ او دې برخه کې ساوند لایک انګلیش دا انتخابوئ او فار ایگزامپل دا کې ایټي والا راته پیدا کا نو ګوره دا دواړه یو شان غږ لري لکه یو څو نور لغت لکه تاسو ولیکئ ډاک بیا ډک مثلا ولیکئ ډرګ ودرېږي چې دا پیدا کوي که نه مثلا ډک لکه ډاکو فار ایگزامپل دلته راځئ ایډوانس فاینډس ته ساوند لایک چې کوم داسې غږ ولري څه قسم غږ ولري د ډاک غوندې غږ ولري صحیح ده نو دا درې وپېژنو هغه یو کې آر دی هغه بل قسم غږ لري بل قسم تلفظ لري هغه یې ونه پېژنو ښه find all word form English د دې مطلب سره لکه تاسو د یو لغت په یو غټ کتاب وي یا یو پاراګراف وي یا مثلا سیمینار وي وغیره وي هغه کې ګرامري اصطلاحات کارول شوی وي اول فارم دویم فارم دریم فارم go went gone صحیح ده لکه do did does صحیح ده done اوس وګورئ تاسو دلته کې راځئ ایډوانس فایند باندې کلیک کوئ او فایند آل ورډ فرام انګلیش دې باندې کلیک کوئ دلته کې اول مثلا ماته یاد دی چې گو وینډ ګان دغه به ګان دا ګو راته یاد دی نور حالتونه راته یاد نه دي هغه راته پیدا کوه دا ګان مونږ غلط لیکلی ښه گو وینډ ګان something like this صحیح شو اوس مثلا تاسو لیکئ چې ډو نور پیدا کا هغه ډنې ونه پېژندو نو دا د اول دویم دریم حالت د انګلیش لغتونو لپاره دی لکه سمپل پریزنټ سمپل پاست سمپل فیوچر که نه فیوچر پریزنټ پاست فیوچر
بل مچ کشیده مچ ډایکټریز مچ الف لام حمزه مچ کنټرول کریکټرز دا چې دي تجوید لپاره دي تجوید کلمات تاسو ته پیدا کړي او هغه شی تاسو ته پیدا کړي صحیح ده مچ پریفکس او مچ سفکس باندې تاسو ته کار وکړئ دلته کې راځي مثلا تاسو لیکئ چې اټ او بیا لیکي چې اخر کې ای ډی راغلی وي داسې لغتونه یس لکه ډیزرو شو کنه اکسپټډ ریمووډ مووډ ای ډی هم لغت دی صحیح ده ایډ وګورم چې دا لغت دی که نشته ایډا صحیح شو ایډو وګورئ تاسو مچ پریفکسونه راته پیدا کوه کوم پریفکس ایډي والا فایند کراته وي دا دی او دا دی او دا دی دلته کوم ایډي راغلی خو هغه یې راوانه خصولې چې هغه روستاری دی څه دی سفکس دی سفکس وګورئ او دا اخر کې چې راغلی دی ته څه ویل کېږي وګورئ فایند ایډي صحیح راته پیدا کې پریفکس اوس دا پریفکس نه تنا سفکس راته پیدا کوم چې کوم اخر کې راغلی وي سفکس روستاره پریفکس مختاره صحیح شو دا دې لپاره دي دا دواړه اګنور پنکچویشن کریکټر اګنور وایټ سپیس کریکټر وګورئ دلته فار ایگزامپل تاسو لیکئ واچ مین سلیکی واچمین دلته راځئ لیکي واچمین راته پیدا کا واچمین دا پیدا کوه راته پیدا کې نه اوس پیدا کړو اګنور پنکچویشن کریکټر دغه مابین کې د خالیګاو ته پنکچویشن کریکټر ویل کېږي یا دلته کې تاسو داسې یو علامه ورکړي دلته هم دا علامه راغلي دلته کې ګورئ داسې دا مرکب کلمات دي واچمین صحیح ده لکه ګورئ بل تاسو لیکم باډي ګارډ ډور بیل د کور زنګ باډي ګارډ واچمین نور مختلف قسمه دا شته دي ته مرکب کلمات ویل کېږي صحیح ده مثلا سنو مین د واورې نه چې جوړ شوی وي سنو مین صحیح ده نو ګوري دا اوس څنګه کلمات دي یو ځای ځینې وخت کې جدا لیکل کېږي ځینې وخت کې یو ځای لیکل کېږي خو هدف معنا مفهوم یو وي اګنور پنکچویشن د دو ترمنځ دا فاصله چې دا فاصله په نظر کې ونیسئ لکه ګوري که چیرې تاسو دلته ورکړئ چې باډي ګارډ او دلته کې اګنور پنکچویشن یا اګنور ورډ سپیس ته تاسو ټیک مارک نه وي اچولی تاسو به کمپیوټر دا پیدا کړي یس پیدا یې کې اوس که چېرته زه ولیکم چې ډوربل دا به پیدا کړي او پیدا یې کې ځینې وخت کې مرکب کلمات تاسو نه پیدا کوي بیا به دلته کې اګنور پنکچویشن کریکټر یا اګنور وایټ سپیس وایټ سپیس مطلب د دو ترمنځ د خالی ساحه چې راغلی وي سپیس راغلی وي هغه اګنور که خو پیدا کوه راته او پنکچویشن چې د دو ترمنځ علامه ګذاري راغلی وي مثلا منفي علامه راغلی وي ډاټ راغلی وي وغیره راغلی وي دې ته څه ویل کېږي پنکچویشنز ویل کېږي نو یو نیم وخت کې تاسو مرکب کلمات تاسو سرچینګ کې نه راوباسئ بیا دې برخو نه تاسو استفاده کولی شي دا موږ تاسو سره څه شو فایند شو بله موضوع ده دلته ریپلیس ریپلیس د یو لغت پر ځای بل لغت راوستل
وګورئ دلته کوم کویک راغلی دلته هم کویک راغلی او دلته هم کویک راغلی دی فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې اول دا د کویک کلمه سرچ کوئ کمپیوټر یې درته پیدا کړي چې دا دلته تاسو سره په دې ډاکومنټ کې شته دی په دې موضوع کې شته که نه شته او شته دی خو داسې کار وکړه چې دا کویک راواخله دا ریفلیس کا مثلا د ټیک سره نو تاسو ریفلیس باندې کلیک کوئ په یو ځای کې ریپلیس شي که په ټولو برخو کې ریپلیس شي څومره ځایانو کې چې په دې ډاکومنټ کې تاسو راغلی نو د ریپلیس ون ریپلیس آل ټولو برخو کې ریپلیس شو دوباره دا ټیک نه غواړم دلته د ټیک په ځای کویک راوله صحیح شو کویک ریپلیس آل یس تاسو وی میډ 3 ریپلیسمنٹ درې ځایانو کې موږ ریپلیسمنٹ وکړو څومره برخو کې چې ریپلیسمنٹ وکړي هماغه ټول به تاسو سره راواخلي دې ته څه ویل کېږي ریپلیس ورته ویل کېږي ګوري دغه کمانډونه چې موږ دلته فاین لپاره ویلې دا تاسو ریپلیس ته هم کارولی شئ دا اصلا د فاین کمانډس دي فاینډ وټ او بیا ریپلیس دي نو ریپلیس کې نور دومره خاص خبر نشته اول تاسو یو څه سرچ کړئ چې پیدا کړئ او هماغه تاسو لاندې ریپلیس کوئ ګوټو وړلو ته وایي فار ایگزامپل دلته وګورئ ما سره 12 صفحې شوي او فی الحال موږ کوم صفحه کې ولاړ یو 12مه کې کیبورډ نه کنټرول جے پریس کړئ پیج انتخاب دی او اولې صفحې ته ګوټو لاړ شي کتاب وي تاسو سره غاټ یو 200 ورقې وي تاسو مثلا د اولې صفحې نه 50مې صفحې ته ځئ 20مې ته وغیره ته نو داسې به سکرول نیسئ داسې به ځئ صحیح ده پیدا کول هم سر شي ډایرکټ کنټرول جی چیرته لاړ شه مثلا 2مې صفحې ته ګو ټو لاړ شه تنا صفحې ته نه سیکشنز ته تاسو وړي 2م سیکشن ته لاړ شه سیکشن باندې مونږ کار لا نه دی کړی لاین 2م خط ته لاړ شه وګورئ دلته دا ټول داسې انتخاب کړئ کنټرول ای دې نه وروسته کې چیرته لاړ شئ لیاوټ ته لاړ شئ لاین نمبر ورکړئ تر څو تاسو دا لاین مشخص شي څو لاینز دي 12 لاینز دي دې برخه کې تاسو موجودي کنټرول جی لاین کې 3م لاین ته لاړ شئ کرزر هماغه ساحې ته وړي چې شی هماغه ساحې ته وړي دا کرزر دغه یو دا کوم چې بلینکینګ کوي مثلا تاسو 12م لاین ته لاړ شئ اوس ګورئ دلته کې یو کلیک وکړئ دې ساحه کې راسي کلیک نه وروسته هماغه 12م لاین کې تاسو بوک مارک یې ورکړي بوک مارک وروسته را روان دي کوم بوک مارک ته غواړئ لاړ شي کمنټ یې ورکړي فوډ نوټ اینډ نوټ دا را روان دي کوم برخه ته تاسو غواړئ هماغه برخه ته تاسو وړلی شي آبجیکټ ولرئ هیډینګ ولرئ عنوانونو باندې مې تاسو مخته کار وکړئ اول عنوان 2م عنوان 3م عنوان ته تاسو ویسي ګوټو وړلو ته ویل کېږي ښه هوم ټب کې صرف دغلته یو وړه موضوع دا پاتې دي باندې تاسو ته کار کوم and it's finished نو اول لازم لیاوټ ته او دې ځینې غواړم دا لاین نمبر نن نه دي وي اوس ګورئ تاسو داسې یو پرګراف لیکلی وي د پرګراف سره خوا کې انزرټ ته تاسو تللي دې ځینې مختلف قسمه آبجیکټ یې راوستي وي دا یو آبجیکټ شو بیا راځئ لاندې دې حصې ته او دلته انزرټ ته بیا ځئ او دې برخې نه تاسو بیا یو بل قسمه آبجیکټ راوستي وي آبجیکټ کسان کاروي په دې ډیزاین او وغیره یا تشریح لپاره دې آبجیکټ باندې داسې ډبل کلیک وکړئ بیا راشي وارد ته او ټایټ یا سکور ورته انتخاب کړئ تر څو د دې لاندې دا لیکل پټ نه شي خوا دېخوا خالي شي بیا تاسو فار ایگزامپل انزرټ ته راغلی څه پکچر تصویر هم راخستی وي لکه دا یو پکچر شو I like this kind of pictures. Muslim people, the best people in the world, in front of. Ha. ګورئ دا یو پکچر شو دلته دې حصه کې داسې په سلهاو آبجیکټ تاسو راوستي وي دغه آبجیکټ په یو ځل باندې انتخابوئ یا مثلا ډیلیټوئ یا یو حصې نه بل طرف ته وړئ نو د دې لپاره دلته موږ سره سلیکټ موضوع ده دا سلیکشن څه کار کوي دا صرف د آبجیکټو لپاره دی د ټیکس لپاره نه دی ډیلیټ کا وغیره هر څه تاسو سره ډیلیټ شو نه سلیکټ آبجیکټ اوکې see you later
select objects صرف object راته انتخاب کا څه کار وکا objectونه راته انتخاب کا عمومی سلیکشن دا شو کنه عمومی کنټرول A select object راته انتخاب کا what is wrong with this one دا باید موږ ته object کې select کې نور د دې بل کوم خاص تاسې وظیفه نشته select objects کله دې نه select object نه کېږي بیا به select pen را خلاص کوي سهولت وي کمپیوټر کې یو برخه نه یو کار نه کېږي بلې برخه نه وکړه show all hide all picture دا عکس چې دی دا عکس hide کا ایسته شو delete کا کیبورډ نه delete بٹن پریس کا دا د ابجیکټو تغییراتو لپاره دی اول نمبر ابجیکټ تلاړ شه د پوینټر شپږم نمبر تلاړ شه دې نه تلاړ شه دا سٹار ستوري ته او تصویر تلاړ شه هایډ کټول راته شو مثلا تاسو دا ورکه پرینټوي وای چې کله دا ابجیکټ پکې پرینټ کوم رنګ پکې ډیر مصرفيږي او زما په کار نه دي صرف دغه معلومات لولم صحیح ده نو دا ټول هایډ یا وای چې نه تنا د دې برخې نه د object غواړم او دا لیکل به نه غواړم بیا به څه طریقه کوئ دا طریقه تاسو ویلې ده مثلا تاسو غواړئ چې دا تصویر object وغیره د پاتې شي دا ټکس د پرینټ کې را نشي را دې نشي پرینټ دې نشي تصویرونه دې پرینټ کې راشي تاسو اساینمنټ شو دې باندې به کار وکړئ صحیح ده دا تاسو ویلې ده د لنډ وختو کې ویلې شته دی دا موضوع تاسو ویلې ده سلیکشن پن ختموي تاسو ته صحیح ده بل select with similar formatting دا د ټیکس لپاره دی ګوري کنټرول A دا ټول مې ډیلیټ کړ دلته کې زراغله ما ولیکل چې داسې کار وکړه چې یو څو پرګراف راکړه د دې پرګراف دا یو سټایل شو او د دې پرګراف هم دا یو سټایل شو نو دا پرګراف او دا پرګراف یو شان سټایل لري صحیح ده نو کمپیوټر ته مونږ یو هغه پرګرافونه چې یو شان سټایل ولري هغه راته کنه انتخاب کوو هغه چې کوم یو شان سټایل ونه لري هغه راته ما انتخابوه نو دا موضوع تاسو مینولی څنګه کوئ د کیبورډ نه کنټرول نیسئ دا برخه انتخابوئ او دا برخه انتخابوئ دغه نور دوه برخې چې د دې سره یو شان سټایل نه لري دا مونږ نه انتخابو دې سره مو کار نشته نو تاسو دا کار د کوم ځای نه کولی شئ چې دلته سلیکشن ته راشئ select with text with similar formatting هغه چې یو شان ډیزاین ولري وي دا برخه صرف یو شان ډیزاین لري صحیح ده ډیزاین کې خبره ده دلته ښه څه کې ډیزاین کې لکه ګوري دې ته مونږ ډیزاین ورکړی خاص دې ته خو مونږ صرف هیډینګ ورکړی دې ته هیډینګ نه دی ورکړی دې ته مونږ یو سټایل ورکړی لکه دې نه ټایم نیو رومان ورته مونږ هغه واخیستو دی سایز شو بولډ ایټالیک انډرلاین وغیره نو د دې دواړو یو شان سټایل دی که ایون دا یو راواخلئ کنټرول ایکس کټې کوي او لاندې دلته راولئ اوس که چیرې تاسو دلته راشئ سلیکټ ویټ سیمیلر صحیح ده دا او دا دای مو سره راوښو هلکه دا مې نه دی په کار نو هیډینګ ترې ایسته که اوس بیا دلته کې راشئ دې برخې ته سلیکټ ویټ سیمیلر اوس دا درې واړه یو شان دي دا درې واړه یو شان ډیزاین لري صحیح ده نو دا د دې لپاره انتخاب لپاره دې برخې نه صرف تاسو سلیکشن کولی شي نو دا موږ سره هم ټپ شو